بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو ماته یو ملګری کمنټ کړو چې تاسو موږ ته د یوزز اف بینګ وکي یعنی چې بینګ په کوم ځایونو کې استعمالیږي نو ما په هغه ټیم کې کوشش کوم چې زه ویډیو جوړ کړم خو هغه ټیم کې موږ سره ټیم نو د وجې نه ما ویډیو لیټ له وسې درته ایکسپلین کوم په دې یو پیج مې درته ټول راوړي د دې چې څومره یوزز یعنی کم ځای کې دا موږ استعمالو نو ان شاء الله دا به درته ټول په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم ویډیو لګه مشکله ده خو بیا هم تاسو کوشش وکړئ چې دا ویډیو په دویم ځل وګورئ نو ان شاء الله تاسو به په بینګ باندې مکمل پوه شئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو ګوره ملګرو تاسو ته ما دا لیکل کړي دي in English the verb being is used as both as helping verb and action verb ګوره دا being چې کومه دی په انګلیش کې دا به موږ څنګه استعمالو دا به موږ as a helping verb هم استعمالو helping verb څه ته وي لکه is am are او was were have had has دغه رنګ هم موږ استعمالولی شو as an action verb یعنی داسې action verb چې مطلب هغې کې موږ سره یو کار کیږي یعنی په هغې کې موږ ته یو اکشن ښودلی کیږي یو عمل موږ ته ښودلی کیږي یعنی چې دا کار پکې وشو in different situation یعنی په یو different situation کې مطلب دا به موږ استعمالو let's understand how and when to use being in English نو راځئ زه تاسو دا کوم چې مطلب دا انګلیش کې به موږ دا being په کومو ځایونو کې استعمالو او څنګه به استعمالو او کله به استعمالو ملګرو پهلنی یوز اوس موږ څه دی یوز اف being as main verb یعنی د main verb په ځای به دا موږ څنګه استعمالو د دې به سټرکچر سي سټرکچر به پهله دی چې دې کې به موږ څه پهله سبجیکټ وي helping verb کې به موږ څه سي is am are په دې کې کوم یې ټیک ده بیا به موږ سره being او بیا به د هغې نه بعد کوم دی موږ سره به adjective یا به noun زه تاسو له اوس مثالونه در کوم you are being funny یعنی ته اوس یو مزاحیه کس یعنی کم هغه کس کم چې خلق هندي she is being silly right now یعنی هغه اوس بهوشۍ کې ده یا بهوشه ده یا لیونۍ ده دغه رنګ موږ ویلی شو why are you being my father now یعنی ته اوس ما پلار ولې جوړیږي یا مطلب زما پلار ولې کیږي یعنی کس کله کله موږ وایو چې هلکه ته زما پلار ولې جوړیږي نو په انګلیش کې به ورته وایي why are you being my father now John is being a great team member to us یعنی جان چې کوم دی دا اوس موږ سره یو غټ د ټیم غړی دی موږ سره مطلب دا د دې دغه دی یعنی بینګ چې کومه دی دا به موږ کوم استعمال تاسو مره سټرکچر وخورو کله چې تاسو را سټرکچر زده کړئ چې مطلب پهله به سبجیکټ بیا به هیلپینګ ورب کې از ام آر او د هغې نه بعد به موږ بینګ لګو او بیا به د هغې نه بعد چې کومه دی موږ سره به دوه څیزونه صرف یو به ایډجکټیو او بل موږ سره ناون دویم یوز یې څنګه دی دویم یوز یې ایز ا مین ورب دی خو په دې کې به تاسو اوس پوه شئ پهلنی ګوره دې کې اوس موږ سټرکچر به څنګه په دې کې به موږ څه سبجیکټ واز ور بیا به دغه بینګي او بیا به موږ څه سي ورب تړ پام وي او بیا به بای استعمالو یعنی مطلب دا موږ سره سری دا موږ سره ایز ا پیسیو استعمالیږي کو تاسو وګورئ مطلب ګورئ ما دلته تاسو ته په انګلیش کې لیکلي دي چې مطلب we are writing a book about human mind نو دا مطلب موږ سره یو اکټیو دغه موږ سره اثر اکټیو سنټنس دی مطلب په پریزنټ کنټینیوس کې نو کو دا اوس مطلب موږ پیسیو تاړو نو دا به موږ څنګه اړو a book on human mind is being written by us یعنی دا موږ سره څه شو پیسیو ته موږ چینج کړه نو پیسیو ته چې کله موږ دا چینج کوو مطلب دا به موږ سره مکمل ډیفرنٹ سنټنس جوړ شي یعنی کله چې موږ د اکټیو نه پیسیو تاړو نو بیا به موږ مطلب چې ایز بینګ موږ استعمالو ایز مین ورب نو بیا به موږ څنګه استعمالو همدغه سټرکچر به تاسو صرف زده کوئ بیا پکې نور څه نشته یعنی دا بل هم زه تاسو ته اوس کومه وي د کاپس ور بیټینګ سم کډس بروټلی مطلب دا اوس موږ سره ګوره اکټیو ده اکټیو سنټنس موږ سره سره خدا سره هغه بل موږ سره په پریزنټ کنټینیوس کې دا موږ سره پاست کنټینیوس نو په دې کې اوس مطلب دا به څنګه پیسیو ته موږ اړو دا به موږ وی some kids were being beaten مطلب دا موږ د دې ځنه اوس د اکټیو نه موږ پیسیو ته چینج کړه اوس موږ راځو دویم نمبر چې مطلب کم غټ استعمال دریم نمبر هغه د یوز اف being as a noun ها اوس به being موږ د noun پرنګ څنګه استعمالو یعنی د noun په ځای به موږ څنګه استعمالو being is also used as gerund څه ته وي gerund هم چې کوم دی موږ یو noun ته وي ان gerund
phrases یعنی د gerund چې کوم phrase دی په دې کې به موږ مطلب being څه استعمالو as a gerund یعنی noun به استعمالو یعنی په noun phrase کې به موږ مطلب دا being چې کوم دی as a noun استعمالو. let's take some example of being as noun. اوس تاسو له زه یو څو example در کومه تاسو به په دې باندې اوس سم پوه شئ. پهلنی example موږ سره سره being a politician in this country is tough یعنی کو یو سیاست دی کې دا وی کنه مطلب یو سیاستدان په دې ملک کې مطلب کېدل مطلب دا یو ډیر سخت کار دی یعنی یو سخت جاب دی. مطلب I hate being his friend مطلب زه دا مطلب نفرت کوم یا مطلب بد غنم چې هغه زما ملګری دی یا مطلب هغه زما یو دوست دی. نو منګه اکثر داسې مو چې being a student یعنی د سټوډنټ یا طالب علم په حیثیت سره مطلب منګه به خبر کو I love books یا I love reading books مطلب یو سټوډنټ یا طالب علم په حیثیت سره مطلب زه کتابونه لوستل خوښوم. یا موږ being a doctor یعنی یو ډاکټر په حیثیت سره I want to do my work regularly یعنی زه غواړم چې زه خپل کار باقاعده وکم. نو دا مسان دی مطلب دې کوم څه نشته. کو تاسو ته سم مسلې تاسو ته ما ویلي ما ته بالکل کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ او بیا مطلب ما ته په واتساپ هم تاسو سم مسکول شي. دې کې به تاسو څه زده کوئ دې کې به تاسو سمپل سټرکچر زده کوئ چې تاسو دا پته چې مطلب دا به موږ څنګه استعمالو دا به موږ څنګه استعمالو. د ګرامر په دغه به تاسو کلاسونه شروع کوم خو ان شاء الله هغه بل ټیم لري او کو چرته تاسو سره څه ضرورت نو تاسو ما ته بالکل کمنټ کوئ نو زه به تاسو ته ایکسپلین کوم. ملګرو اوس څلورم نمبر به موږ څنګه کوو. use of being as a present participle in participle phrases. present participle اوس څه ته وي. present participle هغې ته وي کله چې منګه ورب سره څه وکړو ing پام ورسره ولګو لکه مثلا play playing. نو دا playing چې کومه دی ing پام ورسره ولګېدو دې ته څه وي دې ته وي present participle. اوس ملګرو زه په دې باندې زه تاسو ته یو څو اگزامپل در کومه. دی being scared to death یعنی د مرګ نه اریدو په وجه باندې I don't play with dogs یعنی زه سپو سره لوبې نه کوم. یعنی ته وایې چې زه د مرګ نه د اریدلو په وجه باندې مطلب زه سپو سره لوبې نه کوم. نو دغه ځای کې به موږ څنګه څه لګو being scared to death یعنی د مرګ نه اریدو په وجه I don't play with dogs. صحیح شو. راهول being a father of two kids does not flirt with girls یعنی د دې مطلب دا دی چې راهول چې کوم دی being a father of two kids یعنی د یو دوو بچو پلار په حیثیت سره does not flirt with girls یعنی نورو جنکو ته مطلب اشارې نه کوي یعنی د دوو بچو په حیثیت سره یا په وجه سره مطلب هغه نورو خلکو ته اشارې نه کوي. تاسو پوه شئ ملګرو. نو که اوس هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسلې ما ته ووایي دا ویډیو مطلب تاسو کو بار بار وګورئ نو انشاءالله زه امید کوم چې تاسو به دې نه ډېر څه زده کوئ او دا به تاسو په اسانه طریقې سره زده کوئ خو دا به تاسو بار بار ګورئ. ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر یاد ساتئ. او که بیا هم چېرته تاسو ته په دې کې مسلې زه تاسو ته وایم چې دا ویډیو تاسو بار بار وګورئ نو انشاءالله تاسو ته کې هېڅ قسمه مسله نه وي.